بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دا وښیم چې موږ څنګه کولی شو کروم براوزر ډاونلوډ او انسټال کړو خپل کمپیوټر ته. فری براوزر دی، موږ سره ډېر ښایسته براوزر دی، موږ سره ډېر کار کوي، موږ سره ډېر کومک او مرسته کوي. کله چې موږ یو څه ډاونلوډوو، کله چې موږ یو څه په ګوګل کې سرچ کوو، ډېر فایدې موږ سره لري. اوس که چېرې ته غواړې کروم براوزر انسټال کړې، دې دپاره موږ یو څو مرحلې لرو. سمه ده، که چېرې غواړې کمپیوټر زده کړې، د کمپیوټر تخنیکونه زده کړې، نو زما چینل سبسکرایب کړه، د زنګ علامه هم فعاله کړه چې د ټولو نه مخکې زما ویډیوګانې تاسو ته ورسېږي. که چېرې په یوټیوب او فیسبوک کې مشکل لرې، کمنټ کې راته ولیکئ. ویلکم افغان ورډ ایجوکیشن یوټیوب چینل. کله چې تاسو په لینک باندې کلیک وکړو، تاسو سره دغسې یو صفحه راځي. ښه، دې صفحې کې وګوره کلیک هیر ټو ډاونلوډ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړو، دې نه بعد کومه صفحه چې راځي هغه به هم تاسو ته وښیم. تاسو کولی شئ دې ځای نه هم تاسو ډاونلوډ کړئ او ورسره دغه لاندینی لینک چې دی ډاونلوډ کروم براوزر. سمه ده، تاسو په دې باندې چې کله کلیک وکړئ، تاسو سره دا صفحه راځي. سمه ده، په دواړو باندې تاسو کلیک وکړئ، دغه صفحه تاسو ته راځي. ښه، دلته موږ سره یو څو سټیپه دي. سمه ده، 3 سټیپه موږ دلته لرو. لومړی سټپ کې چې کله موږ سره دا ډاونلوډ شو، دا موږ خلاصوو. ښه، خلاصوو. کله چې خلاص کړو، ډبل کلیک هم پرې وکړو، موږ سره دې نه بعد دغسې یو صفحه موږ سره راځي. ښه، دلته موږ ته یو علامه راکوي چې غواړې ته دا انسټال کړې، دلته به انسټال ووهئ. ته کله ده چې انسټال دریم سټپ کې موږ سره انسټالیشن شروع کېږي. دلته موږ سره ښه، دا موږ سره د انسټال کولو او ډاونلوډ کولو طریقه وه. ښه، دې نه بعد به ته راشې، دلته ګورې ډاونلوډ کروم. کله ده چې په دې باندې کلیک وکړه، دې نه بعد موږ سره دلته ډاونلوډینګ شروع کېږي. ډاونلوډینګ نه بعد موږ سره داسې صفحه راځي چې کله ته راځې دلته شو ډاونلوډ لیکلی، دا به ووهې. کله ده چې دا ووهه، زه راځمه شو ان فولډر، راته وښیه په فولډر کې. سمه ده، یا ډاونلوډ ساحې کې به ته دلته راشې. ښه، چې هر ساحه دې ورته تا انتخاب کړې، هماغه ساحې کې درته راځي. دلته ګورې کروم سیټ اپ. کله چې په دې ډبل کلیک وکړه، دې نه بعد موږ سره د کروم سیټ اپ موږ سره راځي. انسټال به ووهئ. پروسه خو ما مخکې تاسو ته وویلې. که چېرې کومه پوښتنه لرئ په کمنټ کې راته ولیکئ. خدای په امان، ښه ورځ ولرئ. که چېرې کومه پوښتنه لرئ په کمنټ کې راته ولیکئ. خدای په امان، ښه ورځ ولرئ.